د کهاني شروع د یو ښځې خاوند کېږي د کوم نومونه چې نور او الک وي. دغه دواړه په دې وخت کې د خپل چوټانو تېرولو دپاره د یوې خوشې علاقې په اړخ باندې روان شوي وي. د ګاډۍ چلولو په چلولو کې په دې وخت کې دوی باندې بل وخت تېر شي چې نوره په دې وخت کې د خپل خاوند د تپوس کوي باقي څومره مزل پاتې دي، ولې چې د هغې دپاره په دې وخت کې غسلخانه ضروري وه. الک ورته ووایي لا وخت خوشتري دې د وجې دوی زر ته زر خپل ګاډۍ د پټرول پمپ په خوا کې ودرېږي. هغوی چې کله د ګاډۍ نه کوشي نو په دې وخت کې دوی ته دا پته ولګېږي چې دا پټرول سټیشن خو د ډېر وخت لاسې بند پروت دی. نوره بیا د امتیاز د کولو دپاره دغه پټرول سټیشن د شاته نه لاړه شي چېرته کې چې هغې ته کور هم په نظر باندې راشي. د کور په خوا کې دې ته د چا موبایل او دې سره کپړې په نظر باندې راشي چې دغه څیزونو په لیدو سره نوره هم حیرانه پاتې شي. هلته په سوچ کې لاړه شي چې اخر څوک په خپل سامان په دې ځای کې ولې پرېږدي. چې کله دا خبره خپل خاوند توکي نو هغه دا خبره په سنجیدګۍ سره وانخلي او دغه دواړه واپس په خپل سفر باندې را روان شي. دوی چې کله بیا له غونډه کې مخکې لاړ شي نو دوی ته په هغه ځای کې یوه ښځه په نظر باندې راشي. هغه دوی ته وایي زما ګاډی خراب شوی دی. الک چې کله هغوی ته د مدد دپاره ووایي نو ښځه د مغه سرې نوره ته په کنځلو شي. هغه الک هم په هغه ځای کې ښه برابر بېعزته کړي چې ډېرې غوسې د لاسه نوره خپل خاوند یې ځان سري کړه او دغه ځای نه لاړ شي. په لاره کې خپل خاوند ته وایي وایي دا ښځه خو ما ته داسې عجیبه غونډه کې ولګېدله خو الک یې په دې خبره باندې پوه کړي کیدای شي په دې وخت کې په قاره وه هېڅ خبره نه ده. دوی بیا د خوراک د کولو دپاره په یوه وړوکې غونډه کې هوټل کې دمې فیصله وکړي. دوی چې کله په هغه ځای کې خوراک کوي نو هغوی ته یې داسې ولګېږي چې په دې ځای کې یو کس موږ ته مسلسل ګوري. دوی چې کله دغه ځای ته ورته ووالي نو په دې وخت کې ناڅاپه هغه سړی د دوی مخې ته راشي او نور راته ووایي تاسو په دې ځای کې لږ غونډه کې هم محفوظ نه یې، تاسو ته چا ویل چې هلته کې راځي چې دوی په اورېدو سره نوره سخته پریشانه شي. خو د هر څه باوجود دوی بیا هم خپل سفر جاري وساتي. د سفر په دوران کې ناڅاپه دوی ته په خپل ګاډي کې پټرول کم شي. په اتفاق سره په دغه وخت کې دوی ته په هغه ځای کې یو پټرول سټیشن هم میلو شي. دا ځای مالک دوی ته ووایي موږ سره په دې ځای کې د اوسېدو ځای هم شته دی، تاسو په دې ځای کې شپه تېرولی شئ. بیا نورو الک ځان سري کړي او دوی ته خپلې کمرې وښایي. نوره چې کله د ګاډي نه کوزېږي نو خپل خاوند ته ووایي دا ځای خو ماته راسې عجیبه غونډه کې ښکارېږي، موږ له دې ځای نه تګ پکار دی. خو هغه به په دې خبره باندې تسلي ورکوي هېڅ څه هم نشته، دا ټوپه ټوله ستا وهم دی. دوی چې کله په هغه ځای کې ور داخل شي نو هغه هوټل ورته داسې ګنده غونډه کې ولګېږي. په هغه ځای کې د بلا کلونه راسي لکه غونډه کې هم صفایي نه وه شوې. په دې کې یو کس د دوی مخې ته راشي کوم چې دوی په لیدو سره سخت خوشحاله شي. هغه کس بیا دوی خپلې کمرې ته ځان سره بوځي چېرته کې چې به دوی نن شپه تېروله. هلک د هغې کس راته پوښتنه کوي دا ځای ستا دی چې ورته ووایي دا ځای زما نه دی، زه په دې ځای کې نوکري کوم، زه بلا کلونو وړاندې دلته کې راغلی وم، زما زندګۍ د زړه موړ شوی و، خو اوس چې زه را نوکري کوم نو په دې سره ماته خوشحالي میلاویږي. دغه دا شکل هم دوی ته داسې عجیبه غونډه کې ولګي او نور هغه ته ووایي زموږ د دې کمرې نه وځه چې په دې سره کس تر دې ته پورې غوسه شي چې په منډه باندې دغه ځای نه لاړ شي. نوره بیا یو ځل بیا خپل خاوند ته دا خبره وکړي موږ له دې ځای نه تګ پکار دی، دا ځای ماته داسې ټیک غونډه کې نه ښکارېږي. خو الک یې په منتونو باندې یو ځل بیا راضي کړي. په دې کمرې کې چې کومه بستره پرته وه په یې باندې وینه لګېدلې وه. خو نورو الک ته هغه په هغه ځای کې په نظر باندې نه راځي. د شپې په وخت کې دغه دواړه چې کله اوده شي او ښه برابر خاموشي شي په دې وخت کې دوی د کټ د لاندې نه یو کس بار ته راوځي او په مزه باندې داسې راښکاره شي چې دوی پرې پوهه هم نه شي. هغه کس عجیبه غونډه کې د بیزو غونډه کې ماسک لګولی و. هغه نور او الک ته په عجیبه غونډه کې نظر باندې کتل شروع کړي. په سبا باندې د نوره چې کله سترګې وغړېږي نو ګوري چې زه خو چا په پنجره کې راګیره کړې ما د پنجې نه بار تاله هم لګېدلې وه. د په هغه کې تر دې د پر ویریږي چې دا زړونه را شروع کړي د چغې وخي. خو په هغه کې ډېره مدد دپاره څوک هم نه وي. بیا یو دوه ماسک لګولي کسان هغلته کې راشي او بیا په دې باندې څه داسې اوبه ورواړي د سره وایي چې دا هم په هغه ځای کې بېهوشه شي. ته چې کله بیا پوش کې راشي نو ګوري چې زه خو دوی کمرې ته رادننه کړلم. په دې کې یو ماسک لګولې ښځه دې خواله راشي نوره د هغې نه مرسته وغواړي. خو ښځه دا کلکه ونیسي او دې په وجود کې څه عجیبه غونډه کې اوبه ور واچوي. بس نوره ته سخت تکلیف میلو شي چې هغې د تو نه پس بیا هغه کسان بیا دې خواله راشي. هغوی نوره یو ځل بیا په پنجره کې بنده کړي او له ځان سره بیا بوځي. په لاره کې نوره ګوري چې دا خو داسې فارم غونډه کې دی په کې چې په څومره هم کسانو کار کوه هغوی به یو بل سره خبرې نه کولې او په خاموشۍ سره به خپل کارونه کول. بله غونډه کې مخکې تلو سره دې ته په نظر باندې یو داسې کس راشي کوم چې جامې نه وي اچولې او هغه ظالمانو ته نه په ژوندۍ باندې غوښې کټ کولې. په دې وخت کې دا په دې خبره باندې اوس پوه شي چې دا په اصل کې ځناور نه بلکې د انسانانو فارم دی. دلته کې بالکل له ځناورو غونډه کې سلوک د انسانانو سره کېږي. خو بیا نوره په یوې زړې کمرې کې بنده کړي چې په هغه ځای کې خوا دې خوا کتو سره دې ته پکې بلا سړي هم په پنجرو کې بند په نظر باندې راشي. په هغه ځای کې الک هم موجود و کوم چې په زوره باندې چغې واخلي دې د وجې هغوی ورله خوله په پړي باندې تړلې وه. هلته کې څومره هم کسان موجود دوی د هغوی نه مرسته غوښتل شروع کړي خو باقي کسان هغوی تر دې حده پورې په لږو تندو باندې کمزوري کړي وو چې هغوی همت بایللی و. تصل چې کله هغه د ماسک والي کسان هغلته کې راشي د الک مخې ته دوه قیدیان له سر له داسې سټک راولي د سره وایي چې هغه دواړه بېهوشه شي. هغوی بیا د الک خواله راشي چې الک ترې نه د ځان د بچ کولو کوششونه را شروع کړي خو دې باوجود هغوی داسې ووښي چې بېهوشه یې کړي. هغوی بیا دغه درې واړه په لاس ګاډۍ کې واچوي او دغه ځای په اړخ باندې ور روان کړي چېرته کې چې به هغوی د انسانانو نه غوښې کټ کولې. په دې وخت کې د یو ماسک والی کس یو نوی کس سره میلو شي کوم چې اوس د دوی دپاره یو ډک ګاډۍ راوړلی و. د هغې نه څه پیسې ورکړي او د هغې په بدل کې ترې نه یوه جینۍ واخلي کومه چې هغه ډرایور راغوا کړې وه. هغوی بیا هغه جینۍ د باقي قیدیانو سره بالکل د نورو قیدیانو غونډه کې
بند کی چې په دې وخت کې دا پته ولګیږي چې دې فارم د مشر نوم جون دی. جون په خپل باندې هم د دې اصلي مالک نو بلکې هغه به د ټول پټول فارم خیال ساته. جون زر بیا دغه فارم کې چنته لاړ شي او دغه ځای باورچان له دا حکم ورکړي وینندنه په خوراک کې لقونته کې هم مالګه سیوا نشي ولچن به د فارم مالک په خپل باندې د نن شپې د پاره دلته کې راځي. هغه ته د هر څه ټیک ټاک لګېدل پکار دي. دنه پس جون بیا سره ماس کوله کسانو سره یوې کمرې ته لاړ شي چیرته کې چې هغوی بلا ښځې قید کړې وي. دا ښځې وي د کومه چې اوس ماشومان پیدا شوي د تر دې د پورې ظالمان خلک وو چې دغه مظلومانو به لکه د ځناورو غونډه کې پې هم اخیستل. په دې وخت کې بیمارې ښځې ته چې کله خپل زوی په ژړا شي نو د ماس کوله کس د هغې نه هغه زوی راواخلي او د هغې د سترګو د وړاندې ترې نه څه وباسي. په دې وخت کې د پټرول سټیشن والا کس د کوم نوم چې انډریو وي هغه هلته کې راشي. په ځای کې جینۍ سره خبرې را شروع کړي چې جینۍ په وخت کې تر دې حده پورې په غوسه کې راشي چې هغه ته کنځلې را شروع کړي. بلې سره انډریو له تر دې حده پورې غوسه ورشي چې هغه شروجت کې هغې په مرۍ کې ورخښ کړي د سرې وایي چې هغه ښځه هم په موقع باندې مړه شي. کله چې دې خبرې اطلاع جون ته میلو شي نو په کتو سره هغه ته را پته ولګېږي چې ټوپټوله کارنامه خو د انډریو ده. بلې سره دې د هغه نه سخت ناراضه شي ولې چې په دې وخت کې هغې یوه داسې ښځه مړه کړې وه کوم چې کم از کم د هغوی دپاره د یو کاله پورې پیدا کولی شو. په دې کې نور هم هغسې خفه په پنجره کې ناسته وي. هغه سره چې پخوا کې کومه ښځه په پنجره کې قید وه دا به آواز ورکړي خو په هغې کې تر دې حده پورې همت نو چې دې سره یې خبرې کړې وي. ته چې کله هغې ته په غور سره پام وکړي نو دا پته ورته ولګېږي چې هغې ته هغه ظالمانو مشینان لګولي دي. هغه ښځه نور راته بیا دا خبره وکړي خو دې ظالمانو ما له زندګي تباه کړې ده. زما اوس بار ته تښتېدو ته زړه هم نه کېږي او زه باقي د دوی د کار هم نه یم د دې د وجې دوی به ما نن مړه کوي. نوره ورته ووایي بې ته دې ځای نه تښتې وایي نه چې ښځه ورته ووایي ما دې ځای نه بار تښتېدو کوشش کړی دی خو دا علاقه په داسې ځای کې ده د کومه نه چې یو انسان هم نشي تښتېدلی. په دې کې یوه بله قیدي ښځه د کوم نوم چې ایش ټي وي دې سره خبرې را شروع کړي چې نوره دغه دواړو ښځو سره په دې وخت کې دا وعده وکړي غم مه کوئ زه به تاسو دواړه دې ځای نه ځان سره بلکل وباسمه. په دې کې د جون کس انډریو راګیر کړي او په زوره باندې د خپل مشر خواله راولي. جون په انډریو باندې په دې وخت کې سخت غوسه وي ولې چې هغه ورله بلها نقصان ورکړو خو دې باوجود هغه د مړ کولو په ځای باندې کچن ته ولیږي. دې دپاره وي قیدیانو ته خوراک واچوه. د خوراک د اچولو په وخت کې د انډریو د لاسه د خوراک واله بالټۍ وغورځېږي د سره وایي چې ټول په ټوله خوراک ضایع شي. په دې سره تر دې د پرو یېرېږي چې منډه باندې لاړ شي او د بوټي وال د کمرې نه جون دپاره یوه ګمله راوچته کړي. چې کله هغه ګمله جون له ورکړي نو په دې سره جون د مغز سره معاف کړي ولې چې هغه ته را پته وه چې انډریو په ذهني توګه باندې له قونته کې ناروغه دی. د دې نه پس جون بیا دا حکم ورکړي کومې ښځې چې هم زموږ کار نه دي دغه ټوله مړې کړي دا صرف او صرف زموږ خوراک ضایع کوي. بیا ترې پټمخي کسان د نوره د ملګري د پنجرې خواله ورشي او تړو نه پس په ډېرې بې دردۍ سره یې قتل کړي. هغې چې کله د هغې لاش په ګاډۍ کې اچي نوره دا ټوله منظر په خپلو سترګو باندې ګوري. په سر د هغې زړه ماچي چې یو ورځ به دا حالت زما هم کېږي. په دې وخت کې ناڅاپه دوی د کمرې ورکولو شي نوره ته داسې ولګېږي چې دا به هم د ماسک والي یو کس وي په حقیقت کې هغه ایلک وي کوم چې په سره طریقې سره خپل ځان را آزاد کړي وي او دې د بچ کولو دپاره دغه هلته کې راغلي وي. بیا د خپلې ښځې د خلاصولو نه پس کله چې دغه ځای نه روان وي نو د یو ماسک والی کس هغه هلته کې راشي دغه دواړه د خپل ځان د بچ کولو دپاره په یو غټ پیپ کې پناه واخلي. بیا په منډو کې د یو ټرک خواله ورسېږي. په ځای کې د لږ حالت تر دې پورې خراب وي چې د هغه د سره مسلسل وینه بهېږي. نوره په ځای کې ټرک د سټارټ کولو بار کوشش وکړي خو د سره هم نه سټارټ کېږي. خو دې سره دغه اواز پورېدو سره څه ماسک والی کسان هغه هلته کې راشي. د هغوی د خپل ځان د بچ کولو دپاره دغه دواړه د ټرک نه شاته پناه واخلي چې دې نه پس دغه دواړه یو ځل بیا تښتېدو کوشش شروع کړه. په منډو کې چرچ ته ورسېږي. دې چې کله چرچ ته ورننوځي نو په دې وخت کې دوی ته چرچه بار د ماسک والی کس په نظر باندې راشي کوم چې د دننه په اړخ باندې را روان وي. دا دواړه په ځای کې دغه نه بار د پټېدو کوشش وکړي خو کس یې اخر را معلوم کړي. دا دواړه ترې په تیزۍ سره منډې شروع کړي خو کس دغه ځای ټلۍ ووهي د سره وایي چې څومره د ماسک کسان هغلته کې موجود وو ټول په ټوله را بهر شي ولې چې هغوی ته را پته لګېدلې وه چې قیدیان ته دې ځای نه تښتېدو کوشش کوي. د تښتېدو په وخت کې د ایلک خوا په یو جال کې ونښلېږي. نوره دغه روباسلو بار کوشش وکړي خو دې سري هغه د ماسک والی کسان هم ورته واره دوی ته رانږدې کېږي. بیا نوره مجبوره شو خپل خاوند هغوی ته پرېږدي. ته چې کله بیا له غونډه کې مخکې لاړې شي او شاته پام وکړي نو دا پته ورته ولګېږي چې هغه ظالمانو خو یوه غټه اوچته کړه زما د خاوند سر یې راوویشتلی د سره وایي چې دغه سر چقنا شو. بیا په توتلو کې په تنګ ځای کې پناه واخلي چې دې پسې په ګرځېدو کې جون او انډریو هم هغلته کې راشي. د هغوی په بچ کېدو کې دا د یو قید هلک خواله ورشي او د هغه نه دې ځای د وتو د لارې په باره کې تپوس وکړي چې هغه هلک ورته صرف دومره ووایي او دلته کې داسې بس موجود دی د کوم په ذریعې سره چې دې ظالمانو موږ دې ځای ته راوستلي یو. په دې پورېدو سره دا د مغز سره د بس اړخ ته منډه کړي خو د بدقسمتۍ نه په دې وخت کې له جون او د انډریو هغې ته پام شي. نوره بیا په منډو کې پارکینګ ته ورسېږي چېرته کې چې هغې ته بله ګاډي په نظر باندې راشي. هلته کې یو ماسک والی کس د مخکې نه موجود وي چې دغه خواته یو سټک راوچت کړي او هغه له سر لروري د سره وایي چې هغه هم په هغه ځای کې بېهوشه شي. دی بیا زر هم پای ګاډي کې کښېني او د هغې سټارټ کولو کوشش را شروع کړي خو له غونډې کې په مخکې تلو سره دې ته پته ولګېږي چې هغه ظالمانو خو دې نه تېل د مخکې نه ویستلي دي. اوس دا ګوري چې هغه د ماسک والی کسان خو زما خواله راغلي دي دې د وجې دا ګاډي نه کوشي او دا ځای په منډو کې هم په هغه ځای کې ورداخل شي چېرته کې چې دا د مخکې نه قید وه. په هغه ځای کې د موقع په منابېدو سره دغه ایشټن یو ملګری هم راازاده کړي. اوس دغه دواړه دغه ځای نه تښتېدو د لارې تلاش را شروع کړي. دې چې کله دغه بس خواله ورسېږي او د هغې سټارټ کولو کوشش را شروع کړي نو دا پته ورته ولګېږي
کیږي چرته کې خو دې چابيان نشته ځکه دغه بس په خوا کې کور کې ور داخل شنو باغی کې ورته چابيان ملوشي او ځکه دوی دا چابيان واپس بس تروړي نو په دې وخت کې ناصاف اشله هم په خپل ځای کې ودرېږي نو راغی د پامونه کې او ماغه شان د بس سټارټ کولو کوشش را شروع کړی وي او دا چې بیا شته پامو کې راغی د خپل نظم کو تختیږي هغه ټوپ ټول د ماسکونو والے کسان راځي شو کوم چې به هم په دغه فارم کې کار کوم په دغه بس کې ناستو په اخر سین کې مونږ بیا ګوري چې دغه ظالمانو هغه د فارم والے مشر ته هغه دوه جنکه د سری کړي دي لکه څنګه چې خلک چرګ سور کوي هم په ټیبل باندې ورته خو دي د کوم نجداس لګيږي چې دغه ټوپ ټول بوس راځي کېږي او دغه دوه جنکه بخوري تاسو ته نه کہانی څنګه ولګیدا ما خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې ملاوي ګوبا په یو نه ویډیو سره مال راکې اجازت بای بای